نن سبا زموږ په دې ملک کې په پاکستان کې دغه په افغانستان کې په انډیا کې داسې ډېر خلک پیدا شوي دي چې هغوی به د صحابه کرامو پورې نښتي. د دې لپاره لازم د سیرت زده کول پکار دي. او نن سبا یو غټه فتنه راوتې ده. یو انجینیر دی محمد علي مرزا دی، انجینیر محمد علي مرزا انجینیر دی، او د دې کار دغه دی چې د په صحابه کرامو باندې اعتراضات کوي. او زموږ بعض ملګري دوکه شوي دي په ده باندې، او وایي دا چې دی الحدیث ته د سلفیت هغه کوم ځای کې ده او په کوم ځای کې دی، او مشرق کې دی او قرآن او حدیث په مغرب کې دي. چې یو سړي دین دا شي چې دی به په صحابه کرامو پسې خبرې کوي، دا به څه دین اکینی وي. زه درته ثابتوم چې معاویه رضی دا کار غلط کړی، زه ثابتوم چې دې کې چې د عمر رضی خطا شوی. داسې کوم مؤمن شي او په دې باندې چیلنج ورکوي زه ثابتوم. او بیا زموږ د بعض خلک هغه هم د قرآن او حدیث خبرې کوي. نو تاسو وایئ چې د شیعګان چې د خبرې کوي، د شیعګان څه وایي چې لکه موږ هسې لګوي، هغه هم د خپلو خبرو دپاره دلایل ښیي. خو دلایل یې څه دلایل نه خو ښیي، خو ښیي که نه. نو تاسو خیال ساتئ د دې قسمه خبرو. دغه سړی په انټرنیټ باندې نن سبا ډېر چلیږي، او زموږ هر مرګري چې دی ځان له انټرنیټ پیدا کړی ده، موبایل او فیسبوک او دا شي نه چلي. که به نور څه نه پوهي، قرآن دپاره ژبه چې دی پیړه ده، په قرآن باندې ژبه نه راوړي، خو فیسبوک باندې په هغې پوهېږي. نو په دې کې به دا فتنه تاسو ته ډېره مخې ته راځي. انجینیر محمد علي مرزا نومي دی، هلکی دی، ځوان هلک دی، مشر سړی نه دی، او تور پټکی اچولی، غټ پټکی اچولی، اوږده شملهیي، او لږې اکثر یوازې نه چې په کمره کې ځان ته دغه لګولي د ویډیو کیمرا، او 3 غنټې تقریر او 4 غنټې تقریر کوي لګي. او دا 3 غنټې 4 غنټې د ټول طاقت او د هر څه صرف کوي د دې لپاره چې صحابه کرام څنګه د هغوی غلطیانې ثابتې کړي. دا هغه منهج دی. او د غټ غټ علماو نومونه ورکوي، زه د فلاني عالم سره سبق او فلاني سره. د رسول صلی الله علیه وسلم په مدرسه کې منافقان ناست وو، دا خو موږ ټول منو. عبدالله بن ابی بن سلول به د رسول سره ناست نه، دغه شان د نور چې کوم منافقان د رسول سره ناست نه، د هغه په مدرسه کې منافقان وو. که نن سبا د یو غټ عالم سره داسې قسمه سړی سبق ووایي، نو داسې خبره نه شوه چې زه موږ به دې ماف کړو. نو دا مې تاسو ته د فایدې یو خبر وکړه چې دا فتنه نن سبا زموږ په دې ملک کې ډېره په تیزۍ سره روانه ده، نو چې دې مخنیوی وشي، او خپل ملګرو ته هم د دې خبر ورکوي.